په خوست کې له تیرو څو کلونو راهیسې د اخترونو او ځینو نورو ځانګړو ورځو پر مهال د بېلابېلو لوبو ترسره کول د خلکو لپاره د مېلو پر ښه فرصت بدل شوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د اخترونو پر مهال د یادو سیالیو ترسره کولو له برکته ورته د بېلابېلو سیمو د لیدو ترڅنګ داسې ورځې د خوښیو سبب هم کیږي. موږ دا لوبې ته خپل هم ډېر خوشحال یو چې موږ په یو بل ځای کې لوبه وکړو. یعنې بیا خو الحمدلله اوس اختر دی، د اختر دپاره دا اختریز جام سیالۍ دی چې په زمیدون کې نیول شوی دی. موږ زوزی ځوانونه ډېر خوشحال یو، خدای د اجر ورکړي، خدای د ښه لري. موږ ډېر عزت وکړو. لوبې په عموم کې یعنې د خلکو اذهان جوړوي، سالم بختیار لوبه چې هر څوک چې ورزش کوي یعنې یوه سالمه بختیا ده. په خپله د لرې منطقې یعنې لرې ولسوالۍ سباری نه دلته راغلی یم تر څو دغه لوبې ننداره وکړم او زما لپاره یو د ستیری ښه چانس دی. همدارنګه د نورو کسانو لپاره، د نورو تماشچیانو چې دلته راځي د لرې ولسوالیو د هغوی لپاره یو ښه د سیل ځای دی. دغه ځای ډېر ښایسته پرې ښکاري، ښایسته میدان دی. د یادو لوبو چمتو کوونکي د لوبو د ترسروي موخه د خوست د لرو پرتو او مرکزي سیمو د خلکو ترمنځ د اړیکو پر ټینګولو سربیره د یوې سالمې ساتیرۍ لپاره د زمینې برابرول په ګوته کوي. والله خو دغه هغه د اخترونو کې په هغه کې دا بځې زه په خپله جوړوم، د خال خوشحالوم، د خلکو ته سپین ږیرو ځوانانو ته دا بځې زه وړم. نو دغه څه چې د خلک خوشحال شي، نشه یي توکو نه ووړي، نو دغه بځې مزې زه جوړوم. ته یو خو د ساتیرۍ لپاره یوه میله ده، بل دغه سیالۍ اکثره په ولسوالیو کې ترسره کېدې. نو ومو غوښتل چې دوی د ولسوالیو لوبغاړي ټیمونه موږ دعوت کړو مرکز ته، دلته مسؤلین راوغواړو. هغه استی هغه لوبغاړي هغه چې پخوا چا نه لیدل دلته موږ دعوت کړل، موږ زمینه ورته مساعده کړه تر څو مسؤلین یې وویني، دغلته سیالۍ ترسره کړي، هغه استعدادونه چې پټ دي دلته راښکاره شي. اخوا څارونکي په خوست کې د خلکو د خوښۍ ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ځانګړې ګڼي. د دوی په خبره په دې ولایت کې د همدې لوبو له برکته بېلابېلو سیمو ته د خلکو تګ راتګ خوست میشتې په فکري لحاظ نږدې کړي دي. په خوست کې که تاسو وګورئ د مرکز یا د ولسوالیو د خلکو ترمنځ هېڅ توپیر نه وینو. دا زه فکر کوم چې تر ډیره د همدغه لوبو یا ورزش تاثیرات دي چې د ولسوالیو خلک د مرکز او ولسوالیو خلک له یو بل سره ډیر نږدې کړي دي، په فکري لحاظ هم نږدې کړي. مثلا د هغوی عادتونه، خویونه یا لباسونه یې هم له یو بل سره نږدې کړي دي. دا یې مثبت تاثیر دی. د ډیرو پخوا راهیسې او همداشان په اوسني وخت کې د کرکټ دپاره یا د نورو لوبو دپاره ډیره زمینه مساعده شوې ده او په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دغه شان ټورنمنټونه په اخترونو کې د ستیرۍ دپاره جوړیږي. دا د خوشحالۍ ځای په همدې دی چې د ورزش هغه څه دي چې انسان یا ځوانان تل ځوانان ساتي. د هیواد په ټولو سیمو کې اختر په عامه توګه یو شان منځل کیږي، خو په ځینو سیمو کې ځینې ځانګړي دودونه شته چې فرهنګیان یې فرهنګي بډاینه بولي. خوست هم د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر نورو سیمو په څېر ځانګړي دودونه لري چې اوسیدونکي یې د اختر په شپو ورځو کې دغه دودونه ترسره کوي.